نهم پاره ده د 19 رکوع مابین 160 نمبر آیات ته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون إلى آخره صدق الله مولانا العظيم فتيراتون مباركوك الله فاضي وعالم بيانك كما عالم چې د زماني ولیو الله پاک اسماء اعظم ورته کړی لیکن په خپل علم باندې استقامت ونک په خپل علم باندې عمل ونک دنیا غوړه کړه په دین باندې دنیا مال غوړه کړه په علم باندې دنیا غوړه کړه په آخرت باندې الله پاک د بزرګ څخه یو سپی مثال جوړ په دې واقعي کې یو څو عبرتونه موږ تراغله یو دا مسله موږ ثابت شو چې په خپل ایمان باندې په خپل علم باندې په خپل تقوا باندې ناس کول نه دي پکار د الله نه استقامت سوال کول پکار چې الله تعالی ماته په خپل ایمان استقامت راکا په خپل تقوا راته استقامت راکا په خپل علم راته راکا استقامت راکا ولډیر داسې خلدي چې عالمانو وکړه استقامت سره نو هغه خلکونه الله لوی گمراهان جوړ کړل مثال بلعام بن باعور او داغي په کروڑاو باندې امثال تیر شوی دي لہذا انسان بس کې استقامت بکی مقلب القلوب الله پاک دا دانن متقی او پرهیزګار سبب د نیت نه یو دا بد عمل نه یو دا بد عقیده نه ارڅ بدل را بدل بیا وسکه په خپل عمل باندې په خپل تقوا باندې ناز مکوا کله چې مړ شوی په دې تقوا باندې بیا نور خلد پتا باندې ناز وکي چې پلانې متقی لاړو پرهیزګار لاړو پلانو بستان لاړ ته خو اسیم بیا مړ شو ته خو بیا ناز نشي کولای خلک بیا پتا باندې سکی ناز بکی یو دا خبره منستراله دومره خبر دا منستراله چې د بدانو سره تعلق جوړول نه دی پکار ډیر خلک داسې وي چې ظالمانو ناروا خلکو ماموریتونه کوي د هغوی په مجالسو کې کینی د هغوی د پاره وظیفې کې د هغوی د پاره کار کې په دې فکر باندې چې آشنا ما د چا سره څه کار ده زه خپل کار کوم خپل کار سره مې څه د وروره کار ده او زه دوی سره بخي هیڅ کې شمولت نه لرم آشنا کله چې ستا تعلق د ناکارو خلکو سره وو ولو که خپل کار کې داسې وخت به راسي دا خلک به تا مجبور کړي چاته ګمراهي ته په خپل ناروا لار باندې څه کې ورور روان کړي لهذا د غلطو خلکو سره تعلق جوړول نه دی پکار د غلطو خلکو ماموریت او مسولیت سر تر رسول نه دی پکار اخر به څه شي ورغه په گمراهي په لار باندې بسنګ شي روان سي لکه بلعام ولګي د غلطو خلکو سره تعلق جوړ شو هغه ډالي ورته راوړي په دې ډالو باندې څه ورغه گمراه دریم دا خبر لار منستراغله چې دنیا محبت او د اولاد محبت د لوی مزیره فتنه ده کله چې د انسان په ځل کې تخم هغه د محبت د دنیا او دا غسړی کڅور دیندار سي تقوادار سي ظاهري کله چې لالچ د دنیا راغی بیا به نه تقوا وي نه بیا ایمان وي نه بیا سي او عمل صالح وي ارثبت نتللی پیغمبر اسلام فرمای حب دنیا راس كل خطيئات محبت دنیا سر د هر خطا ده لهذا بلعام بن باعور څخه سو عبرتونه موږ ته شعور لا استراغله الله پاک فرمای کوم کسان چې دا رقم تکار کوي د خلکو ډیر ناکار مثال ده لکه څوک لکه د رسول پاک علیه السلام مبارک په زمانه کې يهوديانو چې حق خپي جانده لیکن دیم حق ته شاو ګرځول د دنیا د لالچ په خاطر باندې یا د رسول پاک علیه السلام حکومتیانو کې ډیر خلک هغه دین خرسي دنیا په چا باندې په عوض باندې الله تعالی فرمایي د خلکو ډیر ناکار مثال ده ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ناکار د مثال د هغه قوم ناکار د مثال د هغه قوم چې نسبت دروغ کې زما آیاتونو ته كذبوا بآياتنا چې نسبت دروغ کې زما آیاتونو ته
وانفسهم كانوا يظلمون په خپل ځانو باندې دوی ظلم کوي وانفسهم په خپل ځانو باندې كانوا يظلمون دوی څه ظلم کوي نو څوک په ځان باندې ظلم نه کوي دې څه معنا ده دې معنا دا چې هر جرم انسان کوي دغه جرم سزا چاته رسیږي دغه نفس ته رسیږي نو هر ګناه کې خپل ځان سره ظلم کوي هر ګناه کې ځان سره ظلم کوي نو الله تعالی فرمایي دا خلک په خپل نفسونو باندې څه کوي ظلم کوي ولې سبا چې جهنم ورته ورځيږي او د الله د عذاب سره مخامخ کیږي سبب څوک د په خپل باندې ده نو چا سره ظلم وکړه د خپل ځان سره ظلم ورسته دا خبره ذکر کوي چې ګوره د هدایت د ازلی برخې دي رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي کله چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا ک د آدم علیه السلام د شابه الله پاک لا سره کګ بلا کیفه ندنه خسته صورتونو خلق پیدا شو سره میګتانه په شکل باندې خسته د شکلونه پیدا شو په دې تندوی کې چمکو رناګانی وی چمکو الله پاک فرمایي چې دا خلق ما جنت ته پیدا کړی دي بیا الله پاک لاس پیرا کاګ او لدینا سره میګتانه په شکل باندې خلق پیدا سو تور وخونه یو الله پاک فرمایي ما دا ډېر جهنم د پاره پیدا کړ صحابه کرامو ته پوښتنه کوي یا رسول الله بیا عمل څه د پاره کو څه پته لګي چې موږ د الله پاک حکم هغه کې راغلي یو د آدم علیه السلام په نیکانو کې بچانو کې راغلي یو کې بدانو کې راغلي یو د عمل بیا څه د پاره کو رسول پاک علیه السلام تو فرمایي صحابه کرامو الله کوم خلک جنت د پاره پیدا کړ د جنت اعمال ورته اسانه کړی مونږ کول روزه نیول زکات کول قرباني کول حج کول جهاد کول صبر کول دا عمل الله تعالی ورته اسانه کړی کوم کسان چې الله جهنم د پاره پیدا کړی د جهنم اعمال ورته اسانه کړی غلا سوره سخت کار چا کور ته وړي سوره سخت کار ده خو غرو ته کار څنګه دی وروره اسانه ده کله اوس په چې د پونو کې بناستي او منصوبه به جوړي د چا په کور باندې ورسو او روانيږي ورو د غمه به خطر راځي د چا په کور باندې ورخيږي ورو رغلا کوي دا سوره ګران کار ده کوم د ولګنه مړکیږي دا کار موږ نشو کولای الحمدلله کله هغه ته دا کار څنګه دی ورو اسانه ده دې کرم ورسې دا یو خوشخبری ده موږ د پاره چې الله پاک منګه چې مونږ کوو یا ایمان لرو یا نیک عمل کوو ان شاء الله جن اعمال د چا دي د جنت اعمال دي ان شاء الله من به د الله پاک په غنی کې قبضه کیو فکر ورسې کوو نرس نو الله تعالی فرمای من يهدي الله تعالی چې الله هدایت کی فهو المهتدي دغه انسان لار مندون کده من يهدي الله تعالی چې الله هدایت نه غلاري کی فهو المهتدي دغه سړی لار مندون کده ومن يضلل او تعالی چې الله گمراه کی تعالی چې الله پاک گمراه کی فاولئک دغه کسان هم الخاسرون دوی تاوانیان دي فاولئک دغه کسان هم الخاسرون دوی څه دي تاوانیان په دغه ځای ته متوجه سي الله تعالی فرمایي چاته چې الله هدایت کړي دغه کس لار مندون کړي خالد دغه کس ذکر کړي او چاله چې الله گمراه کی دغه خلق جمع ذکر سګوره دغه خلق فاولئک دغه کسان دي څه دي ورته تاوانیان دي جمع ذکر کړه اشاره دی خبره ته وکړه د هدایت لار یو لار ده او د گمراهی لار څه دی ورته غاڼې ډېر لار دي ودا خبره شو دا خبره شو چې الله پاک د گمراهانو سزا ذکر کړه اولئک هم الخاسرون دا خلک زیانمن دي تاوانیان دي او کوم کسان چې په هدایت یې الله تعالی دغه سزا ذکر نه کړه دغه بدله الله تعالی ذکر نه کړه دومره ولې په هو المهتدي دغه سړی لار مندون کړه دومره خالی ولې نور دغه انعام څخه ذکر نه کړه دغه مکافات ذکر نه کړه اشاره دی خبره ته وکړه چې د هدایت د الله یو انعام ده کوم سړی چې لار مندون کوي دا لوی د الله انعام ده ولې کله چې یو سړی لار مندون کې د حق وي څومره د آخرت مکافات د دنیا خیر او د قبر د آخرت د برزخ هغه اسانتیاګانې ټول په سبانه مرتب دي په دې هدایت باندې مرتب دي نو هدایت د الله د نعمتونو څخه څه د ورونه یو لوی نعمت ده ټول نعمتونه په څه پورې تړلې دي د هدایت پورې تړلې دي په دې خاطر باندې
فهو المهتدي دغه سړی لاره موندونکی ده چې لاره دې وموندله دا د الله لوی انعام په تا باندې وشو له دې نه غټ انعام بل نشته که جنت هم په دې انعام کې ده او که د الله رحمت هم په دې انعام کې ده او که د الله دیدار هم په دې انعام کې ده نو لهذا دا یو لوی انعام مطلب خو رسېدی که ونه رسېدي وروسته الله پاک فرمایي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس الله پاک د جهنميانو ذکر کوي د جهنميانو ذکر کوي الله پاک دا خبره ثابتوي د جهنميانو بارک الله تعالی فرمایي ما د جهنم د پر انسانان او پیریان پیدا کړي جهنم د پاره دا خلک ځونه لري لیکن په زړه کې پوهه نشته سترګې لري په سترګو باندې لیدل نه کوي غوږونه لري په غوږونو باندې اورېدل نه کوي الله پاک فرمایي دا خلکو مثال په مثل چارپایانو ده بلکې د چارپایانو نه څه دي وروره بدتر چارپایانو نه بدتر اوس سوال دا پیدا کېږي په دغه ځای کې الله تعالی فرمایي چې دا خلک زړونه لري خو په پوهه په ترلاسه کولی نشي دا کوم کسان چې بدبخته خو ډېر زیات هوښیار خلک دي خلکو ته لارې خلکو ته ګودرې ورښیي الله تعالی فرمایي سترګې لري دوی لیدل پرې نه کړي دا خلک خو غټې غټې سترګې لري د دنیا شیان دوی په سترګو باندې ویني الله تعالی فرمایي غوږونه لري دوی پرې اورېدل نه کوي دا خلک خو ښه اورېدل کوي دې مطلب څه شی ده دې مطلب څه شی ده دې مطلب ته لږ متوجه سي الله پاک څومره مخلوقات سي پیدا کړي د ټولو مخلوقاتو کې الله تعالی شعور او پوهه پیدا کړي په دې کانو کې شعور ستا خالق او مالک پیژني الله پاک پیژني د خدای د حکم لاندې دي الله څه ورته وایي مغه کار کوي صحیح شو کنه څه الله تنه واړي مغه کار کوي پوهه لري شعور دومره شعور نشته چې دا تیګه غټه سي یا وړه سي یا لمده سي یا وچه سي په دوم نمبر کې الله شعور سي خې په چا کې ورور په نباتاتو کې د ګیاګانو کې په دیونو کې خې دا ونی شعور لري لکه ستګي لري خو دوی شعور زیاته ځکه دا ونی ورور لمديږي بیا څه کېږي اوچيږي غټيږي وړيږي تیغ کې د څنګه شي ورور څو کاله پس غاټه ونه تنه جوړ شي دا شعور لري خو دغه شعور سره دی شعور د چانه زیاته هم تیګو نه زیات بیا وروسته حیوانات شعور لري خو دغه شعور دومره ده چې روزمره خپل ژوندۍ به برابرې خوراک پس کوي سکاک پې کوي د مالکور پاغه باندې پیژني دشمن پیژني دوست پیژني او لاغه ما سوا نور په دې خبره چې چا نور افادیر پوها نه لري سبا د ورځ علم نه لري نور معلومات نه لري ډیر شان نه لري مطلب حیوانات صحیح شو خدای هغه شعور د چانه زیاته د نباتاتو نه زیات انسان تعالی کو شعور څور کړ انسان شعور د هر څه نه ورو زیات ده ځکه مسلمان خالق پیژني مالک پیژني اخرت باندې عقیده لري ډیر شان دي چې په عقل باندې او په شعور باندې هغه څه کې ادراک کوي دغه څه اوس کوم کافران سي دي کافران خو یوازې خېټه پیژني خېټه نه ماسیوا بل یو شی هم نه پیژني خورا اوس کا کور ځان ته جوړ کړي آرام پکې وکي خ زندگی ځان لپاره برابر کا د اخرت نه غافل دي د خالق نه غافل دي د مالک نه غافل دي د خیر نه غافل دي د شر نه غافل دي خالق څنګه سي حیوانات د خپل خېټې په ډکون کې د خېټه ډکه کوته شکه اوس کا اوس کا ورو هم تازي وکا د کفارو زندگی دغه زندگی ده ټیک د کفار سترګې لري کفار غوګونه لري خو هغه سترګې غوګونه نه لري چې دې په څه معلوماتو کې ور حق په معلوم کی حق په طلب پیو کی د حق په تر لاسه کی حق په ویني حق په واوري هغه کم ته په نه لري لکه حیوانات سره حیوانات خالي دومره په لري خالي ځان د واقع پیدا کی وزید دشته کې وګرځي راوړل د واقع پیدا کی بیا وګو په شو وګرځي خو بیا چې رسول ته ودرېږي بیا په وړي کې باندې جمع کې وروره لمر ته ودرېږي فکر بالغ کور ته راسي خالي د خپل خېټ د خپل ځان فکر سره شته نو د اس فکر سره نشته په دغه ډول د چا کار دی بد عمل خلکو ورندقه کار دی خالي د خېټ د مادیات د نفس سره کار ده د نور اخوا د حق او د باطل سره څه نشته ورونه کار نشته نو ځکه الله تعالی فرمایي دا خلک په مثل د چارپایانو دي په مثل د چا دي بلکې چارپایانو هم بدتر دي ولې چارپایانو د پاره څه سزا نشته
هغوی دپاره مؤاخذه نشته او دوی دپاره د الله عذابونه دي د الله ګریفته آخرت کور دوی دپاره الله تعالی مقرر کړی که دوی نیکي هلته به نیکي که دوی بد وي هلته به څه وي وروره کور به بد وي نو کفار ځکه بد عمله ځکه په مثل د چا دي د چارپایانو چارپایانو په خېټه باندې نظر ده او دوی په چا خېټه باندې نظر ده بس په روح باندې څه نشته وروره نظر نشته د روح غم سره نشته مطلب خو څه دی الله تعالی فرمایي ولقد ذرأنا یقینا من پیدا کړی دي لجهنم جهنم لره من پیدا کړی چا لره جهنم لره كثيرا من الجن ډیر د پیریانو نه والانس ډیر د انسانانو نه كثيرا من الجن والانس ډیر د پیریانو نه او ډیر د انسانانو نه لهم دی لرا قلوب ندی لا يفقهون بها دوی نه پوهیږي په غزلونو باندې دی پوهه نشي حاصله ولې په غزلونو باندې لهم دی لرا قلوب صدور رجل ندی لا يفقهون دوی پوهه نشي حاصله ولې بها په غزلونو باندې ولهم دی لرا اعین سترګې دی لا يبصرون بها دوی لیدل نه کوي په دې سترګو باندې حق نه یې ځکه پوهه د حق نشته ولهم دی لرا آذان غوږونه دي لا يسمعون دوی اوریدل نه کوي بها په دې غوږونو باندې ولهم دی لرا آذان غوږونه دي لا يسمعون دوی اوریدل نه کوي بها په دې غوږونو باندې اولئک د جهنميان اولئک دغه د جهنم والا خلق کل انعام په مثل د چارپایانو دي اولئک دا کسان په مثل د چارپایانو دي بل هم ادول بلک د چارپایانو څخه ډیر بدتر دي بل هم ادول بلک دوی د چارپایانو څخه ډیر بدتر دي اولئک دا کسان هم الغافلون دا خلق نه خبره دي اولئک دغه کسان هم الغافلون دوی څه دي نه خبره دي اوس جهنم نه ځان بچ کې د جهنم د اعمال نه ځان بچ کې نو الله پاک فرمای الله نه غوښتنه کوه الله یادوا د الله نه غوښتنه کوه الله سیاده په څه باندې یاد کا الله نه څه غوښتنه غیر په څه شی باندې نه غوښتنه وکړه نو په دغه ځای کې الله پاک فرمای الله لره اسماء حسنا دي الله پاک لره اسماء حسنا نیک نمونه اسماء حسنا څه معنی هغه نمونه د الله دي چې د الله پاک په کمال قدرت په کمال علم په کمال علم باندې په کمال طاقت باندې څه کوي دلالت چې دغه کمال علم او کمال طاقت او کمال قدرت د بل چا د پاره نشته بل چا د پاره نشته نو ځکه اسماء حسنا چې دا د انبیاء ولرشته او نه عام خلق د اسماء حسنا نسته اسماء حسنا یوازې د چا دي د الله پاک ځکه اسماء حسنا هغه نمونه دي الله پاک چې الله پاک په کمال طاقت او په کمال قدرت او په کمال علم باندې دلالت کوي او دا کمال علم او کمال طاقت او کمال قدرت د چا ده د الله پاک نو اسماء حسنا د چا سوره د الله پاک نو الله در اسماء حسنا دي ورا نمونه ورا نمونه دي تاسو ذکر کې ذکر سکره کې نو الله پاک سی یادې په څه به یادې په دغه نمونه به یادې یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم الله سی ذکر یادې په څه به کې په دغه نمونه به یادې یا رحمان یا رحیم په دغه نمونه به څه کې ورته یادې الله تعالی په دغه ځای کې فرمایي تاسو الله وغواړي په دې نمونه باندې سمانه د الله یاد څه کوي د الله حمد او د الله ثنا څه کوي په دې نمونه باندې د الله حمد او ثنا په دې نمونه باندې لکه رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي کله چې انسان ولګيږي هغه یو مشکل پیدا شي یو مصیبت ورته پیدا شي یو حاجت لري او دغه سړی ولګيږي دا کلمات وایي لا اله الا الله العظیم الحلیم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله الرب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم دعاو کی الله پاک نه دغه کلمات او برکت سره الله په هغه مشکل نه بچ کی الله به حاجت ورسکی ورونه پوره کی فکر ورسې رسول پاک علیه السلام مبارک بیاشی ته پرمیسیا بیاشی یو وصیت درته کومه زما د وصیت ولې نه عملی کې تا څه مشکل ده چې دا وصیت ته عملی نه کې او وصیت دا چې سحر او بیګا دا وایا سحر او بیګا یا حی یا قیوم دا یا حی یا قیوم د اسماء اعظم کې راځي
يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا تكلني طرفة عين وأصلح لي الشأن كله وأصلح لي الشأن كله برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله رسول پاک علیہ السلام دا کلمات ویا نو الله نه سي څه کوي وروره دا الله سیادې نو په دغه نمونه څه کوي وروره یاد الله نه سي حاجتونه غواړي ها دا الله په نمونه باندې حاجتونه وغواړي پیغمبر اسلام فرمایي دا الله پاک نه نمونه دي نه نمونه دي چا چې دغه نمونه ذکر یاد کړه ویلوستل بیا د الله نه دي نمونه په وسیله باندې غوښتنه وکړه الله به حاجت پوره کړي دا د کلام پاک په سر کې دا کوم نمونه د الله پاک دي د اسماء الحسنا دي نو الله تعالی فرمایي که تاسو یادګرنه د الله پاک کوي په دې نمونه کوي کله چې د الله نه حاجتونه غواړي نو په وسیله د چا سره غواړي الله پاک په دې نمونه باندې غواړي دې مطلب خو رسېږي کوم نه رسېږي موږ چې دعا کوو د سپیره دعا کوو نه دي پکار کله چې دعا کوي د الله پاک نمونه یاد کړه یا الله یا رحمان یا رحیم دا الله صفاتونه یاد کړه بیا ورسته درود شریف وایا درود شریف ورسته بیا د الله غوښتنه بیا د څه غوښتنه یا الله ته خو رحمان او رحیم ذات زم ستایو باندې ما باندې رحم وکړه الله ته رزاق روزي ورکون کې خپل مخلوقات ستایو مخلوق ما ته روزي راکړه الله ته غفور او رحیم غفور او بخون کې د ګناهونو زم ګناګار ما ته څوک بخنه داس د الله پاک نومونه یادوا بیا څه دعا وسره کوه الله پاک سکی ورو قبل مطلب خو راځي الله پاک فرمای پر دې هغه کسان چې د الله په نومونو کې کجروي کوي یلحدون په اسماءه د الله په نومونو کې کجروي کوي لحد سمانا د سمي لار نه کوګواله تصویر کیږي لحد ویل کیږي دا قبر کې کوم لحد وی هغه هم د قبر په څنګ کې مطلب سي ورو ته کند جوړ شي ته مړ بیا کې دی هغه تم لحد وای فکر ولا څه دا الله په نومونو کې کوګواله سمانه درې صورتونه د الله د کوګواله دي اول صورت دا ده د الله پاک نه نوې نومونه دي په کلام پاک او په حدیث کې ذکر شوی دي د خپل ځان به الله پاک ته نومونه نه جوړي د خپل ځان به الله پاک ته نومونه نه جوړي لکه مثال الله پاک سره شافی ده خو طبيب ورته نشي ویلای الله پاک کریم د سخی ورته نشي ویلای الله سخی ذات څه نه وای کریم ذات ځان نومونه به نه جوړي ورته په دې خبره خو پوه شئ د الله نومونو کې به کار نه لري مطلب فکر ورته دوه خبره شو بل خبر ده کوم نومونه چې الله ته ثابت دي نومونو کې به خلل نه راولي بعض نومونه به د الله نه لري کینه مګر د الله پاک صفاتونه د الله پاک نومونه دریم خبره ده چې آشنا د الله په نومونو کې بعض د نومونه دي بنده ته نشي ویلای بنده ته رحمان نشي ویلای رحمانه ایتاسه رحمان ما مات رحمان منه وای ګناګاریږي رزاق عبدالرزاق ته رزاق نه وای عبدالغفار ته غفار نه وای سبحان الله ته سبحان نه وای دا هغه نومونه دي چې دا نومونه به بنده ته نه اخلي الله به بنده ته نه وای بنده نوم به الله نګدي رحمان به نګدي سبحان به نګدي رزاق به نګدي خالق به نګدي من عبد الخالق ته خالق وایو کنه عبد الغفار ته سوایو غفار وایو دمنګه معلم سبحان ته انت معلم سبحان الله وغالبا عبد سبحانه خلق برته سویل سبحان دا اسلام د نگاه نه سره ورونه ناروا محمد دا خو رسول پاک علیه السلام دا نوم دغه نوم کې خدای شي دا الله په نومونو کې خبره کوي په خبر خو پوښ دام د الله په نومونو کې کوګواله د کوم نومونه چې د الله پاک لپاره خاص دي اوس رحمان ویل شي رحیم چاته ویل شي کریم چاته ویل شي دا په حدیثو کې ثابت شوی دي بنده ته ثابت شوی دي اما دا بعض نومونه د الله نه پرته بل چاته ثابت شوی نه دي دا بنه کې ګوره ولله الله پاک لرا الاسماء الحسنى نیک نومونه دي الله پاک لرا نیک نومونه د اسماء الحسنى یوازې د الله پاک دی بنده اسماء الحسنى نه لري ته نشي ویل د پیغمبر اسلام اسماء الحسنى اسماء ویل سي اسماء الحسنى ورته نشي
فادعوه تاسو د الله نه سوال وکي بها په دغه نمونه باندې دا نمونه ولولا بیا د الله نه سوال وکړه په وسیله دغه نمونه باندې فادعوه تاسو د الله پاک ذکر او د الله پاک ثنا او د الله حمد وکي بها په دغه نمونه باندې اے رب العالمین اے د زمکه د اسمان خالقا اے د عرش د کرسی مالکا اے د انس او د جن مربي زما حاجتونه سکه پورا د الله پاک نمونه یاد ک بیا الله نه سوکه وختنه وذر الذين پردي هغه کسانو لرا يلحدون شکوغواله کی په اسماءه د الله په نمونه کې کوغواله کی د الله په نوم درې طریقې می تاسو ته ویل سيجزون زد جزاء ورکل شي غوي لرا ما د هغه څه كانوا يعملون چې کوم عمل کړي سيجزون زد جزاء ورکل شي دوی لرا ما د هغه څه كانوا يعملون چې کوم عمل کړي وممن خلقنا بعد د هغه خلقنا چې موږ پیدا کړی دي امه وډله ده ټول خلق جهنميان نه دي وممن بعد د خلقنا خلقنا چې موږ پیدا کړی دي امه وډله ده يهدون بالحق خودنه د حق کوي خودنه د چا کوي وبه يعدلون په حق باندې ټینګار کوي په خپل په حق ولاړ دي نور خلق حق ترابلي دا خلق کامل خلق په خپل په حق باندې ولاړ دي نور خلق حق ترابلي دا خلق کامل خلق الله دې دغه جملې نه موږ ګرځي الله دې خپل کلام پاک په خاطر او د خپل پاک او اسماء الحسنا او په وسیله باندې الله پاک اكم رزل صفاتونه چې من کې دي الله دې لري څومره باطنی مرزونه چې په من کې دي الله دې لري کی او څومره ظاهري مرزونه چې بدن کې دي الله دې لري کی او الله دې زمونږ باطنم سالم کی الله دې زمونږ ظاهرم سالم کی الله دې زمونږ ظاهر د امراض او ظاهرونه سالم کی او زمونږ باطن دې الله پاک د امراض او باطنیونه سکینو سالم وګرځي حوایج الله تعالی ته پوره کی مشکلاتم ته ختم کی او ظاهری باطنی تقوا الله تعالی متناسب کی خالقا او کمیم الله تعالی لری کی پریشانیګان الله تعالی لری کی اتفاق اتحاد کورو کې نصیب کی والدین ته مغفرت کی ټول حقداران ته مغفرت کی وصلی الله تعالی علی خیر نه هم پاره